تازه خبر راشد خان خطرناک توپ اچونه وکړه او لوبډله یې بریالۍ شوه. دا چې راشد خان څه وکړل ویډیو را سره وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د بیګ باش تجارتي لیګ په نننۍ لوبه کې ایډلیټ سټرایکرز او پرټ سکارچرز لوبډلې مخامخ شوي. د لوبې په پیل کې پچه پرټ سکارچرز لوبډلې وګټله او لومړی د ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. لوبه د باران له امله 18 سورونو ته راښکته شوه چې ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې په ټاکلو 18 سورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې وکړې چې له ډلې یې جیک ویډرالټ 83 لوبډلمشر الیکس کیري 55 او میتیو شارټ 34 منډې وکړې. د پرټ سکارچرز له لورې جهیر ریچارډسن 2 او فواد احمد 1 وکټه ترلاسه کړه. د 199 منډو هدف په تعقیب کې د پرټ سکارچرز لوبډلې په ټاکلو 18 سورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې وکړې او د ډي ایل قانون له مخې په 1500 منډو له ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې نه ماته وخوړه. د سکارچرز له لورې لیام لوینګسټون 9 او جوش انګلیس 50 منډې وکړې. د ایډلیټ سټرایکرز له لورې افغان ورو توپ اچوونکي راشد خان په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. همداراز هیري کانوي ویساګر 2 لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه جیک ویډرالټ ته ورکړل شوه چې په زړه پورې 83 منډې وکړې. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو ما سره ولیدله. تر بیا بل ویډیو د الله په امان.